سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د دې سترې تاریخي بریا مبارکي وایم. افغان زمریانو وکولی شول چې استرالیا کبرجنې لوبډلې ته په سوپر 8 لوبو کې ماته ورکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نن د استرالیا پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله. هغه که توپونه وه، که ډګر ساتنه وه، که توپ اچونه وه، په درو واړو برخو کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې استرالیا لوبډلې ته په لومړي ځل سره ماته ورکړله. افغان لوبډلې تر اوسه استرالیا ته ماته نه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلاوريز جام کې استرالیا لوبډلې ته ماته ورکوي. استرالیا د نن لوبې ټاس وګټي چې د افغان لوبډلې پر وړاندې د توپ اچونې پریکړه وکړله. افغان لوبډلې بیا ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې رحمان الله ګربز ابراهیم ځدران ډېر زبردسته په زړه پورې سټارټ واخیستی. رحمان الله ګربز 80 منډې جوړ کړې، داسې ابراهیم ځدران یو 50 منډې جوړ کړې. د افغانستان نور لوبغاړي به ونه توانېدل چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړ کړي. پرله پسې خپل وکټ د لاسه ورکړلی چې استرالیا لوبډلې ته 148 منډو ستر هدف کېښوی. د 149 منډو هدف په تعقیب کې استرالیا لوبډلې ډېر خراب سټارټ واخیستی چې خپل وکټ یې سر په سر د لاسه ورکړلی. په 19.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې جوړ کړلې چې د افغان لوبډلې په 21 منډو په توپیر ستره ماته وخوړله. د استرالیا لپاره په توپونو کې یوازې میکسویل چې ډېرې منډې جوړ کړې، 49 منډې جوړ کړې. نورو لوبغاړو سر په سر خپل وکټ د لاسه ورکړلی. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. په خاصه توګه نوینو لکو ګلبدین نایب د سیالي لوبډلې 4 لوبغاړي وسوځول. داسې نوینو لک بیا 3 لوبغاړي وسوځول. محمد نبي، راشد خان او عظمت الله عمرزي بیا یو لوبغاړي وسوځوي. سبا په نړیوال جام کې استرالیا او هندوستان لوبډلې سره مخ کېږي. هندوستان لوبډله که استرالیا لوبډلې ته ماته ورکړي، استرالیا لوبډله به د سیمي فاینل سبا هرسي او افغانستان بیا بل سبا د بنګلادیش لوبډلې سره لوبه ترسره کوي. که افغان لوبډله بنګلادیش لوبډلې ته ماته ورکړي نو انشاءالله د افغانستان چانس جوړېږي چې سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي. بیا هم ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي ډېر وایم. افغانان ډېر خوشحاله دي چې په 23 جون باندې استرالیا لوبډلې ته ماته ورکړله. داسې په 2023 د اکتوبر په 23 پاکستان لوبډلې ته ډېره غټه ماته ورکړې وه. په هغه ورځ باندې هم افغانان ډېر خوشحاله وه. نن یو ځل بیا افغانان ډېر خوشحاله دي. خدای دې افغانستان داسې همیشه خوشحاله ولري چې افغان لوبډله دغسې بریاوې راوړي. بیا هم د افغانستان اتلانو ته دعاګانې کوي چې تر څو بنګلادیش لوبډلې ته هم دغسې ستره ماته ورکړي چې تر څو سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي. دا به د افغانستان لوبډلې لپاره ډېر د فخر خبره وي چې افغان کرکټ ملي لوبډله سیمي فاینل ته لاره پیدا کوي. چې داسې غټې لوبډلې پاتې دي چې د افغانستان پر ټیم د لوبډلې شک نه کوي چې ډېره کمزورې ګڼله، خو هغه لوبډله سیمي فاینل ته ځي. دا به د افغانستان لپاره د فخر خبره وي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک آیډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.